د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. رنګین شمیر کتاب راواخله. د رنګین شمیر پر مخ د ښکلي ماشومان وګوره او شاته یې دا شنې مرغۍ ګورې چې څادر یې نیولی ده. شاباس، همدا رنګین شمیر کتاب دی. ښه ګرانه، 1 2 3 4 5 او 6 لیکل خو دې یاد شول. راځه چې د و لوستل او لیکل هم زده کړو. د نن لوست یا سبق دی د و عادت زده کول. کتاب دې پرانیزه. دې پاڼې ته په ځیر وګوره. څه وینې؟ د و مڼو انځور. دا و مڼې دي. دا لومړی یا اوله مڼه ده. دا دویمه مڼه ده. دا دریمه مڼه ده. دا څلورمه مڼه ده. دا پنځمه مڼه ده. دا شپږمه مڼه ده او دا هم اومه مڼه ده. شاباس، وګوره دا و مڼې دي. دا و بې رنګه مڼې دي. ته یې ګورې؟ اوس به دې ټولو مڼو ته رنګ ورکړو. اوس یې ته وشمېره چې څو مڼې دي. 1 2 3 4 5 6 او دا هم 1. اوس به مڼې رنګ کړو. په دې پوهېږې چې مڼه څه رنګ لري؟ ښه پوهېږې چې مڼې ډول ډول رنګونه لري. سرې، زیړې، شنې او داسې نورې. اوس څه کوو؟ راځه چې دا و بې رنګه مڼې رنګ کړو. رنګه قلمونه دې راواخله او دا و بې رنګه مڼې وار سره لومړی یا اوله، ورپسې دویمه، ورپسې دریمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه او همداسې به ومې مڼې ته داسې رنګ ورکړې. پام خو دې دی. ګوره چې دا پاڼه دې له یاده ونه وځي. دې ته به شین رنګ ورکړې. شاباس. او دغه پاسنۍ برخې ته یې سور رنګ، د مڼې لاندې برخې ته یې جګري رنګ، بیا بندک ته یې توربخون رنګ ورکړی. مڼې پیژنې او کله دې خوړلې؟ ډېر ښه، شاباس. اوس به یې نورې هم وپیژنې. مڼه د خوراک میوه ده چې خلک یې په باغونو او کورونو کې کري. پوهېږې د مڼې خوړل روغتیا ته ډېره ګټه لري او خوندوره هم ده.
ډېر ښه. وګوره دا 2 مڼې دي چې رنګ وکړې. دا لومړی یا اوله مڼه ده، دا 2مه مڼه ده، دا 3مه مڼه ده، دا 4مه مڼه ده، دا 5مه مڼه ده، دا 6مه مڼه ده او دا هم 7مه مڼه ده. شاباس. ګرانه اوس نو دا بلې پاڼې ته ځو. دلته ګورې په تور رنګ دا تر ټولو غټ لیکل شوی او په څنګ کې ورسره چې دغه شي ورسره دي دغه شان لیکل کیږي. وګوره ښه ورته ځیر شه. و د پاس نه لاندې راکش شوی او بیا د لاندې څخه پورته کش شوی. ګوره ښه ورته ځیر شه چې لاندې منځخالي و ډېر ځلې لیکل شوی. د دغو پر سر به په خپله لیکې چې د ولیکل دي ښه زده شي. دلته و څو ځلې لیکل شوی او په سر کې تور ټکی ایښی. دا تور ټکي معنا دا چې خپل قلم د چوکاټ په منځ کې پر تور ټکي کېږده او له پاس لور څخه به یې لاندې راکش کړې او بیا به یې د لاندې نه پورته کش کړې. و دغه شان لیکل کیږي. شاباس. راځه د دغه و پر سر بیا بیا لیکو چې ولیکل دې ښه زده شي. شاباس. و دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. ولیکو. و دغه شان لیکل کیږي. اوس نو په دغه خړځای کې چې په سپین رنګ و ډېر ځله لیکل شوی د دغو پر سر و تمرین کوو چې ولیکل دې زده شي. څومره اسانه دی. دا ټول و به ولیکې چې ولیکل دې یاد شي. شاباس. ولیکو. و دغه شان لیکل کیږي.
ښه نو اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. په دغه پاڼه کې دا تورې کرښې وینې، دغلته د و ترمنځ ټکی کېښودل شوی. راځه چې ورباندې تمرین کړو چې ولیکل دې زده شي. ټکي داسې وتړه چې ورڅخه جوړ شي. دلته دې ولیکل زده کوو. شاباس، دغه شان لیکل کیږي. څو ټکي سره یو ځای کوو چې د شکل ورڅخه جوړیږي. ښه نو اوس د ازمایښت وخت دی چې د عدد لیکل دې زده کړي او که نه. په دې پاڼه کې ستوري دي چې یو یې تور دی، سپین ستوري لاندې یو او د بل سپین ستوري لاندې دوه، د بل ستوري لاندې درې، همداسې څلور، بیا پنځه، بیا شپږ او د تور ستوري لاندې ولیکل شوي. هغه پیدا کړه او له څخه کرښه تاو کړه. په دا بله پاڼه کې وګوره، د الفبې په تورو داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره د رنګین شمیر کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com.
0039 280 20 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.